أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 11 په مخکنیو شلو آیاتونو کې رب عز وجل د درو ډلو بیان وکړي چې یوه ډله پکښې د مؤمنانو وه او بله ډله د مشرکانو وه. اوله ډله د مؤمنانو په لومړنیو 5 آیاتونو کې بیان سوه، ورپسې په دې پاتو آیاتونو کې یوه ډله د مشرکانو وه او بله ډله د یهودیانو د اهل کتابو وه او بله ډله د منافقینو وه. او په عمومي لحاظ باندې 3 ډلې وې چې یوه د مؤمنانو، یوه د کافرانو، یوه د منافقانو وه. مؤمنان هغه کسان وه چې په ظاهر او په باطن باندې په ښکاره هم په پټه هم د اسلام مبارک دین منلی او تسلیم کړی وو. کافران هغه وه چې په ظاهر او په باطن یعنی په پټه او په ښکاره دا دین نه مانه. منافقان بیا هغه کسان وه چې په ظاهر او په ښکاره دا دین تسلیم کړی وو. په خوله به یې ویل چې موږ پر الله ایمان لرو، د الله پر رسول ایمان لرو، د آخرت پر ورځ ایمان لرو، خو پټ په زړه کې کافران وه. دوکه یې د الله سره کول، د دوی په ګمان د مسلمانانو سره یې دوکه کول. دا درېیمه ډله وه. د دې درو واړو ډلو بیان رب عز وجل وکړي. اوس په دې 2 آیاتو کې الله عز وجل و ټولو ډلو ته دا هدایت کوي و ای خلکو د خپل رب عبادت وکړي. او دا چې تاسو ته دعوت درکول کیږي، تاسو ته ویل کیږي چې د خپل رب عبادت وکړي، دا د ستاسو د رب ضرورت نه دی، دا ستاسو ضرورت دی. که تاسو د خپل رب عبادت وکړي کیدای سي تاسو خلاص سي، او که تاسو د خپل رب عبادت ونه کړي تاسو به گرفتار سي. بیا چې لوی رب دا حقیقي معبود دی او حقیقي رب دی، د دې دپاره عقلي دلایل دي. په دغه 2 آیاتو کې دغه 2 دلایل، دغه 2 خبرې دي. د حقیقي رب لوري ته د خلکو دعوتول او حقیقي رب د عبادت وړ دی. پر دې دلایل د دې 2 مطلبو وروسته بیا په راتلونکو آیاتو کې بیا دلیل پر دې باندې دی چې د الله پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې الله را استولی دی دا حق دی. د هغه د رسالت پر رښتینولۍ دلایل. په دې 2 دلایلو کې د الله پر وجود و حقانیت دلایل، د دا 2 آیاتو وروسته بیا د پیغمبر علیه السلام پر رښتینولۍ باندې دلایل. دا هدف او مطلب دی. اول د دغه 2 آیاتو ترجمه او تفسیر ته راځو. هغه 2 آیاتونه چې د الله لوري ته دعوت پکښې دی، هغه 2 آیاتونه چې د الله عز وجل پر حقانیت یعنی وجود او توحید باندې عقلي دلایل دي. رب عز وجل فرمایي یا ایها الناس ای خلکو، ټولو خلکو ته خطاب دی. مؤمنانو ته هم خطاب دی و کافرانو ته هم خطاب دی. مؤمنان خو نو د یوه الله عبادت کوي، دوی ته نو بیا ولې خطاب دی؟ مؤمنان خو هسې هم هغه چې د الله عبادت کوي. مؤمنانو ته ځکه خطاب دی چې دوی دوام پر دې عبادت وکړي. کفارو ته خطاب دی چې دوی د کفر او باطل لاره پرېږدي، د خپل رب د عبادت لوري ته راسي. او مؤمنانو ته ځکه خطاب دی چې دوی خو د خپل رب عبادت کوي، پر د خپل عبادت چې ټینګ سي. یا ایها الناس ای خلکو اعبدوا ربکم، تاسو عبادت د خپل رب وکړئ. ګورئ دلته یې د رب لفظ وکاروئ، داسې نه دي ویل سوي اعبد الله، اعبد الرحمن. دا چې د رب لفظ وکارول سو، خپله په دې کې هم یو دلیل دی، خپله په دې کې هم د خلکو پوهاوی دی. ګورئ خلک چې یو څوک
مشر وټاکي او خلک یې پر لار روان وي، دا په 2-3 طریقو باندې کېږي. کله کله داسې وي چې دا مشر خلکو ټاکلی وي، دا یو ظالم وي، یو بدماش وي. که خلک پسې ولاړ نه سي، خلک یې خبرې ونه مني، دی دا خلک راکشوي، خلک بندیانوي، خلک یې وایي. دا خلک د خپلې بېعزتۍ په وجه باندې چې پر خپل عزت پیرېږي، بس په دې مشر پسې روان دي، تاییدوي یې. که پټ دی یوازې وپوښتل سي، دی داسې دا خبره ورته کوي چې دا خو یو بېشرم سړی دی، دا خو یو ظالم و خونخوار سړی دی، پر خپل عزت بیریږم، پر خپل ځان و مال بیریږم، ځکه په پسې یم. ګورئ دلته اطاعت د یو چا ستا خو په زبردستۍ دی. او دوهم ډول اطاعت دا وي چې هغه کس چې دی اطاعت کوي، هغه د ده سرپرستي کوي، دته خوراک ورکوي، دته څښاک ورکوي، دته معاش ورکوي، دی د یخ راګرځي، د ګرمۍ راګرځي، د ناجوړۍ راګرځي، د دښمن دفاع یې کوي. په داسې مشر پسې هم ښه ډېر خلک روان یې. ولې په دې سړي پسې؟ نو خود په پسې یم، زما د ژوند د ټولو چارو مشکلات ده پر غاړه اخیستي. دا دوهم ډول اطاعت. دریم ډول اطاعت دا وي چې خلک په یو چا پسې خپله دا سړی نه ظالم و بدماش وي او نه په خپله چاته شی و پیسې ورکوي، مګر د خلکو دا ګمان وي چې دغه سړی زموږ د ګټو یو وسیله جوړېدلی سي. یو بزرګ سړی دی، ټول خلک په پسې دي، لاسونه یې مرمچي، تحفې هم وروړي، عزت یې هم کوي، احترام یې هم کوي. په دې وجه نه کوي چې دا بزرګ سړی نو یو باچا دی، یو خزانه دار دی، یو سرمایه دار دی، یو زورور دی. فقط په دې خاطر یې کوي چې هغه نیک سړی دی، دعا یې قبلیږي، وایي ممکن الله عز وجل د ده په برکت باندې ما ته خیر ورسوي، ما ته به یو دعا وکړي، الله جل جلاله به ما ته ګټه ورسوي. د الله نیک بنده دی، د الله به را باندې پام وي. ګورئ خلک یې په دې خاطر، یا د زور په خاطر، او یا د سخا په خاطر، او یا په دې خاطر چې دی د خیر او د ګټې دپاره وسیله جوړي. اوس نو دغه اول اطاعت چې دی دا خو په زبردستۍ دی، د خلکو نه دی خوښ. دا نور 2 اطاعتونه چې دی دا خلک خوښوي. اوس چې خلک په الله پسې سي، د الله عز وجل خدایي، د الله اطاعت، دا په کومه کټګورۍ کې دی؟ د رب عز وجل اطاعت کول دا دومره فوق دی چې تر ټولو اطاعتو ټولو لوړ دی. په دې وجه باندې چې دا انسانان په دا ساده سا کښلو کې هم الله ته محتاج دي. دا سا چې د ننه ولاړه سي، سا چې د باندې راسي، دغه سا کښل دا هم الله انسان ته ورکوي. دا سترګې په ورځ کې په زرهاو وارې رپي، دا هر رپ چې د الله اراده نه یې کوي. او د انسان زړه دربعاري، د انسان د زړه حرکت چې دا د انسان د بدن ټوله وینه پمپ کوي، دغه ضربان د زړه په لکونو واره دی. او که څو ثانیې دا د زړه ضربان ودرېږي، انسان مري. دا هر حرکت چې زړه کوي د الله په اراده، د انسان د زړه هر حرکت، هر رپ د سترګو، هره ساه د انسان په وجود کې چې هر څه رشتې دي، هر څه عضلات دي، دا هر حرکت چې کوي د الله په اراده یې کوي. په وجود کې الله ته محتاج دی. دا کار الله ورکوي، رزق الله ورکوي، ژوند الله ورکوي، اولاد الله ورکوي. په دنیا کې د اوسېدو چارې او انتظامات د الله ورته برابرې کړي دي. لمر ورته راخېږي، که د لمر نه راوخېږي ژوند به ګران، شپه ورته راولي، ورځ ورته راولي، ژمی، دوبی، منی، پسرلی دا ورته راولي. د هر شی چې نه وي بیا ژوند ګران دی. انسانان یې بدیل نه لري. نو معبود او پالونکی الله دی. آیا په دنیا کې یو بل قوت یا یو بل هستی داسې ستا چې د الله په نیمه کارونه دي انسان ته وکړي؟ نو ځکه رب عز وجل و خپلو بندګانو ته وایي: ویا ایها الناس، ای خلکو، اعبدو، عبادت وکړي. د داسې چا عبادت مه کوئ چې پر تاسو زبردستي کوي. د داسې چا عبادت وکړي چې د ژوند په هر ډګر کې تاسو ورته محتاج یاست، د ژوند په هر ډګر کې ستاسې پالونکی. د داسې چا عبادت وکړي. داسې چاته مو نه بیایم او نه مو داسې چاته وربولم چې هغه دې پر تاسو زبردستي کوي، یا فقط یو کار 2 درکوي. ځوان بالانو دغه 2 کاره چې درکوي هم ورسه په پسې سه. نه، میلیونونه کارونه به درکوي. د ژوند په هره ثانیه کې به سل کاره تا ته درکوي. د داسې رب عبادت وکړه. د داسې رب عبادت وکړه چې د ده بې ارادې هېڅوک ستا کار نشي درکولی. ځکه یې رب لفظ وکاروئ چې ستاسو تربیت کوي، ستاسو پالنه کوي. اعبدو ربکم، عبادت د خپل رب وکړئ، د بل چا یې مه کوئ.
هغه چا وکړي چې ستا ژوند ورسره تړلی دی. او داسې رب دی الذي هغه رب دی خلقکم چې تاسې پیدا کړي یاست دا موجوده، او الذین او هغه کسان پیدا کړي دي من قبلکم چې مخکې ستاسو. په دې کې یو بل دلیل ته اشاره ده. د مکې مکرمې قریشو بوتان راوړي وه، په مکه مکرمه کې ایښي وه. چا به د ډبرو څه یو بت جوړ کړي را به یې وړي په کور کې به یې کښېښوي، ویل دا زما خدای دی. نو چې دا ستا خدای دی چې پیدا کړی ته ورته محتاج یې، نو ستا پلار بیا چا پیدا کړی و؟ دا بت خو تا پرون جوړ کړي یا د شپږ میاشتې مخکې جوړ کړي. که ستا پلار جوړ کړی احیانا د اویاو د اتیاو کالو بت وي، نو ستا د نیکه په وختو کې خو دا بت نه و، هغه بیا چا پیدا کړی؟ هلته بیا نور خدایان وه. هغه خدایان بیا څه سوه چې دا خدایان راغله، دا چا سره بدل کړل؟ رب عز وجل و خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نه، دا نظام دا یو الله چلوي. هغه رب ستاسو حقیقي رب دی، د هغه رب عبادت وکړي، هغه رب ته سرونه کښته کړي چې تاسې د موجوده انسانان یې پیدا کړي یاست. تر تاسې چې مخکې ستاسو پلرونه دي، ستاسو نیکونه دي، ستاسو د نیکهګانو پلرونه دي، هغه ټول یې پیدا کړي دي. د هغه رب عبادت وکړي. دا چې 5 کاله مخکې تا د ډبرو سیوبت جوړ کړی دی، وایي دا موږ خدای دی، دا ستاسو پلرونه چې و هلته بیا خدای څوک، هغه بیا چا پیدا؟ نو دا یو رب دی، د هغه رب عبادت وکړي چې د اوس خلکو خدای هم دی، ستاسې د پلرونو نیکونو 100 کاله 15,000 کاله مخکې په ټولو اوقاتو کې خالق. او بیا رب عز وجل دا خبره هم کوي، تاسو دا فکر مه کوئ چې الله د بندگانو د ډیرولو لپاره کمپاین کوي. الله وایي دا زما ضرورت نه، دا ستاسو احتیاج دی. لکه د دنیا په ژوند کې چې په هره ثانیه کې الله ته محتاج یې، تر ژوند وروسته بیا هم الله ته محتاج. هلته بیا نور ژوندون راځي، نور پړاوونه راځي، هلته بیا هم داسې احتیاج. لعل دپاره د دې چې کوم تاسو تتقون، تاسو وبېرېږئ، تقوا والا جوړ سئ، د تقوا په نتیجه کې خلاص سئ. تقوا د څه دپاره ده؟ د خلاصېدو دپاره چې تاسو وساتل سئ او تاسې د عذاب څخه د هلاکت څخه خلاص سئ. دا ستاسو ضرورت د الله ضرورت نه دی چې دا انسانان د الله بندګي کوي کې نه، دا ستاسو ضرورت دی چې تاسو خپل رب پیدا. دا دعوت او په دې پسې آیت کریمه کې دلیل دی پر دې خبره باندې چې الله عز وجل معبود دی، او دا نور بوتان چې تاسو جوړ کړي دي، یا خلق د لمر عبادت یا د ستورو عبادت کوي یا د خدای څه منکر دي، د الله پر حقانیت دلایل د الله عز وجل سره زور نه کیږي. دا داسې ښکارا د سر په سترګو لیدل کیږي. الله جل جلاله فرمایي وایي ستاسې رب هغه ذات دی چې ستاسې د مځکې ستاسې لپاره اوار فرش جوړ کړی، لوی لوی دښتونه دي، پر دې دښتو باندې خلک غنم کري، کلا یې ورباندې جوړوي، کورونه ورباندې جوړوي. که چیرې داسې وایي لکه د غره لمن چې سړی نه سوی پر تکیه کېدلی، بیا خو نو فرش نه وه. که دا مځکه داسې سخته وای لکه ډبره، نو بیا خو به د ډېرې ګرمۍ او د ډېرې سختۍ څخه ګزاره ورباندې ګرانه وای. که مځکه داسې وای لکه اوسپنه، او که مځکه داسې وای لکه پنبه چې سړی په ننوتلی. په دې مځکه کې عجیب خاصیت الله یې چې کله ګرمي سي دا مځکه یخیږي، او کله چې یخني سي دا مځکه ګرمیږي. په مځکه کې خو نو بیخي ډېر خاصیات دي چې مځکه د انسانانو لپاره کم کارونه کوي. غنم ور واچوه درته راشنه یې کړي، مال پکښې کښېږده درته خزانه یې کړي، اوبه درته ساتي، او په دغه مځکه کې نفت یې درته ساتلي دي، سره زر او سپین زر یې درته ساتلي دي چې ته ژوند پکې، مس اوسپنه دا شیان یې درته ساتلي دي، راویې کاږه استفاده ځینې وکړه. ډبرې یې په خپل نس کې ساتلي دي، راویې باسه سیمټ ځینې جوړ، خاوره راوباسه خښته ځینې جوړه که پخه یې که کچا یې وکاروه. نو الله جل جلاله هغه ذات دی چې د مځکې ستاسې لپاره فرش ګرځولی. یوازې فرش نه، څونه ګټي. والسماء بناء، اسمان یې د پوکه پر تاسو باندې ودانۍ د بام په شکل باندې جوړ کړی، د اسمانه څه اوبه درته راوړي. الذي هغه رب دی جعله چې ګرځولی یې د لکم ستاسو لپاره الارض مځکه فراشن فرش یې ستاسې لپاره ګرځو، غوړولی فرش چې ګزاره ورباندې اسانه ده، نه ډېره سختي ده چې مځکه سختي نه ډېره نرمه ده، او سړی قرار ورباندې نیولی سي. والسماء اسمان بناء د یې بام ګرځولی. وانزل من السماء او راکښته کوي د اسمانه څخه اوبه، فاخرج به بیا په دې اوبو سره راباسي من الثمرات د میوو څخه رزقا رزق لکم تاسو. دغه باران دی اورېږي، په دې باران باندې چینې بهاندې سي، څاهان بهاندې سي، باوړۍ بهاندې سي، دمونه ډک سي، او بیا دا اوبه راځي خلک یې پر مځکو لګوي، د انګورو باغونه ورباندې وبهي، د خرماو درختې او د انارو باغونه، غنم، اوربشي،
جواري، فالیزونه، قسم قسم میوې د همدې باران په واسطه باندې که دغه باران الله بند بیا په مځکه باندې میوې کول سخت او دا ستاسو دپاره رزق دی، تاسو ژوند ورباندې کوئ، نو تاسو څه چل وکئ؟ فلا تجعلوا، پس تاسو مه ګرځوئ لله الله لره اندادن شریکان، دا ټول کارونه خو الله کوي، نو تاسو شریکان مه ورسره نیسئ وانتم تعلمون، تاسې هم پوهېږئ. دا دوه آیاتو کې د الله پر وحدانیت باندې، د الله پر وجود باندې دلایل الله جل جلاله رسول را لېږلی دی. د رسول د رښتینولۍ دلیل دلایلو ته هم ضرورت شته. که خلک دا ومني چې و زه د یوه الله عبادت کوم، دا دلایل چې مې واورېدله پوه شوم چې الله حق، مګر پیغمبر علیه السلام اعادنا الله نه مني. الله عز وجل فرمایي چې نه، ما چې کوم پیغمبر در استولی دی هغه هم رښتینی پیغمبر دی، ځکه د دې پیغمبر د رښتینولۍ دپاره ما معجزه ورکړې ده. معجزه څه ده؟ معجزه قرآن دی. که چیرې تاسې وایاست چې دا قرآن نه دی، ونیسئ تاسې ټول سره جمع سئ، تاسې او ستاسې مرستیالان، لیکوالان، ستاسو د باطل خدایان، دا ټول سره جمع سئ، د دې قرآن په څېر یو صورت راوړئ. قرآن کریم د الله عز وجل د لوري څخه پیغمبر علیه السلام ته داسې معجزه ورکول سوې ده چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې هم دا معجزه وه، تر ژوند مبارک وروسته هم معجزه ده. د قرآن کرامت دی، د پیغمبر علیه السلام معجزه ده. اولینه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن دی. د قرآن په دې اړخ کې چې تر قیامت پورې د قرآن په څېر هېڅوک بل کتاب نشي جوړولی. صحیح د الفاظ به یې برابر کړي، خو په قرآن عظیم شان کې د پخوانیو امتونو واقعات، په قرآن عظیم شان کې داسې معلومات دي چې په آینده کې راځي. په قرآن عظیم شان کې اعجاز د کلماتو دی، بلاغت دی. په قرآن عظیم شان کې عقلي دلایل دي. الفاظ به یو اندازه برابر کړي، مګر کم مفاهیم چې په دې قرآن ته وعد، وعید، قصصي، امر، نهي، اخبار بالغیب، دا شیان نشي برابرول. او بل دا چې په قرآن عظیم شان کې څوک لاسوهنه نشي کولی، دا بله معجزه د پیغمبر علیه. خیر، خو دلته مطلوب د پیغمبر علیه السلام د رسالت د رښتینولۍ دپاره همدا خبره ده چې قرآن که ومنل سي چې دا حقیقي کتاب دی، نو د پیغمبر علیه السلام رسالت ومنل سو، ځکه خو پیغمبر علیه السلام دا کتاب راوړی. او که تاسې وایاست چې دا قرآن نه دی، ونیسئ تاسې یو کتاب جوړ کړئ. پیغمبر علیه السلام په خپل قوم کې 40 کاله تېر کړي وو. بعد 40 کالو څخه پیغمبر علیه السلام باندې وحی نازلې سوې. په دې 40 کاله چا د پیغمبر علیه السلام څخه شاعري نه وه لیدلې. په دې 40 کاله ټولو خلکو د پیغمبر علیه السلام څخه د لیک و لوست زده کړه، تعلیم کول دا یې نه وه لیدلې. بعد 40 کالو څخه ناګهانه د پیغمبر علیه السلام تر خوله داسې عجیب کلام راووتی چې خلک ورته حیران. دې قوم ته هم دا ثابته شوه چې دا سړی خو شاعر نه و، څنګه یې ناګهانه داسې کلام ووایه. نو رب عز وجل دوی ټولو ته وایي چې اصلا دا د پیغمبر علیه السلام کلام نه دی، دا د الله کلام دی. راځو د آیت ترجمې ته. وان کنتم کچیرې تاسو یاست فی ریب په شک کې یاست، دا مو په زړه کې ګرځي راګرځي چې دا کتاب به د الله کتاب نه وي، مما د هغه کتاب څخه نزلنا چې موږ نازل کړي دي علی عبدنا په خپل بنده باندې، نو تاسې داسې وکئ فأتو تاسو راتلل وکئ بصورة په یو صورت سره من مثله په مثل سره د دې قرآن، ودعو تاسو راوبولئ در سره همکاران کی، شهداءکم هغه ستاسې مرستیالان، هغه ستاسو باطل خدایان، نور لیکوالان که در سره وي هغه هم در سره ملګري کوي، من دون الله ما سوا د الله څخه، ان کنتم صادقین که چیرې تاسې رښتیني یاست، فان لم تفعلوا پس نو که دا کار نسئ کولی، ولن تفعلوا او هرگز به یې ونه کوي، فاتقوا النار التي پس نو تاسو د هغه اوره څخه وویرېږئ، وقودها الناسو چې د سونګ مواد یې خلک دي، والحجارة ډبرې دي، اعدت او برابر سوی دی للکافرین د کافرانو لپاره. د هغه اوره وویرېږئ او ځانونه خلاص کړئ، ځکه چې که تاسې د دغه حقیقي رب د پیغمبر خبره ونه منئ، د دې قرآن هدایات ونه منئ، نو بیا به حتما تاسې دوزخ ته وصل کېږئ. ستاسې د خلاصون لاره هم دا ده چې د قرآن ومنئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.